درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه تباه کوونکې ګناه چې مرتکب یې د هلاکت تر کندې رسوي، هغه زنا او بدکاري ده. ځکه د عزت او نسل ساتل د اسلامي شریعت د مقاصدو څخه یو اړین او یو ارزښتناکه مقصد دی. له همدې امله په اسلامي شریعت کې د زنا د حرمت په اړه حکم شوی. الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء السبیلا. زنا ته نږدې هم مه ورځئ، یقینا زنا ښکاره بېحیایي او غلطه لاره ده. اسلامي شریعت امر کړی چې له پردیو سړیو څخه باید زموږ خویندې پرده وکړي. همدارنګه اسلامي شریعت حکم کړی چې زموږ ورونه دې باید د پردیو ښځو نه پرده وکړي، یعنې پردیو ښځو ته دې نه ګوري او په یوازیوالي کې د یو بل سره لیدنه او کتنه نه کوي. له همدې لارې اسلامي شریعت د زنا ټولې لارې بندې کړي. په اسلامي دین کې زناکار ته که هغه نر وي او که ښځه وي سخته سزا ورکول کیږي. هغه سزا د ډبرو ویشتل یعنی سنګسار او په همدې ترتیب هلاکول دي، تر څو دوی د خپلې ناوړه کړنې پایله وګوري. د دوی د بدن یوه برخه باید تکلیف وګوري تر څو یې عقل سر ته راشي. په همدې ترتیب هغه کسان چې واده یې نه وي کړی او په زنا کې ونیول شي، هغوی باید د ټولو خلکو په وړاندې سلسل درې ووهل شي، د یو کال لپاره دې له وطن څخه وشړل شي، تر څو د خلکو په منځ کې د درو وهلو او له وطنه د شړلو له امله رسوا او ذلیله شي. د دوی لپاره دغه ټاکل شوې سزا په اسلامي شریعت کې تر ټولو ډیره ده. د زناکارو ښځو او سړیو برزخي سزا دا ده چې هغوی به په یو تنور کې وي. دغه تنور به له پاسه تنګ او له لاندې خوا ډیر پراخ وي. د دې تنور لاندې خوا څخه به اور بلیږي او راخوټیږي به. ښکاره خبره ده چې په تنور کې پراته خلک به بربنډ وي. کله چې اور ګرم کړی شي نو دوی به چیغې کړي او له ډیره زوره به د تنور تر خولې پورې راپورته شي. دومره به راپورته شي چې وتلو ته به نږدې وي. بیا چې کله اور خاموش شي نو هغوی به د تنور بیخ ته ورسیږي. له دوی سره به دا کار تر هغه وخته پورې کیږي تر څو چې قیامت قایم شي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې د دوی د عزت ساتنه وکړي. دغه عمل هغه مهال ډیر قبیح شي چې کله انسان بوډا شي، عمر تیر شي، د قبر غاړې ته نږدې شي او بیا هم دغه ناوړه عمل کوي. نو د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې ډوله خلک دي چې الله رب العزت به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله رب العزت به یې له ګناهونو څخه نه پاکوي او نه به د دوی په طرف وګوري او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. هغه درې ډوله خلک څوک دي؟ زوړ زناکار، دروغجن پادشاه او خوار کبرجن. تر ټولو بدترینه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنه ده په بښنې سره چې زناکار یې د زنا کولو په بدل کې ترلاسه کوي. یعنی هغه روپۍ ډیرې بدې روپۍ دي کومې چې زناکاره ښځه د زنا کولو په بدل کې لاسته راوړي. زناکاره ښځه ډیره بدبخته وي، ځکه کله چې په نیمه شپه کې د آسمان دروازې د دعا غوښتلو لپاره خلاصیږي او بیرته کیږي، دا بدبخته او دا فاسده به ترې بې برخې وي. فقیري او بېوسي هیڅ عذر او دلیل نه دی چې انسان دې پکې د الله له اوامرو او حدودو څخه تیر شي. د مخکینیو خلکو څخه موږ ته یو متل راپاتې. هغوی وایي شریفه ښځه به له لوږې مړه شي خو د خپلې حیا له لاسه ورکولو څخه به ځان موړ نه کړي. چې حیا له لاسه ورکړي او ځان به موړ کړي، کله به داسې ونه کړي. زموږ او ستاسې په زمانه کې د هر ډول بې حیایي او فحشا دروازې بیرته دي.
شیطان د خپلو ملګرو په مرسته هرې بدکاري ته لاره هواره کړې ده. د شیطان په لاره هغه بېلارې فاسق او فاجر خلک روان دي د چا په وړاندې چې بې حیایي او بدکاري عادي خبره ده. د حیا او شرم په خلاف د دوی بې حیایي، فکري نظر او لیونتوب اوج ته رسېدلی دی.